په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پیل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري پیل شوی چې د ګډونوالو لپاره تر 1000 زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوي دي. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بېلابېل کتابونه ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود راژوندي کولو هڅه بولي. د یکشنبه په ورځ کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بېلابېل کتابونه ایښودل شوي چې د مسؤلینو په وینا موخه یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي. هیله دا ده چې انشاءالله دا نندارتون به ډېر کامیاب وي او ښه لاسته راوړنې به ولري او دا موږ ته دا حوصله راکړي چې په آینده کې موږ د کندهار په کچه نه بلکې په ملي کچه او نړیواله کچه باندې دلته موږ نندارتونونه جوړ کړو. کتاب چې دی د خپل ځان دپاره، د جامعې دپاره، د ټولنې دپاره او د پرمختګ مهمه ذریعه او وسیله ده. پر همدې مهال د کتابونو د نندارتون یو شمېر ګډونوال د دغه نندارتون له جوړېدو خوښ دي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي. این بسیار مهم هستند برای نسل جوان و برای مردم یک جامعه. کتاب میتواند اهمیت بسیار زیاد داشته باشند. مثلا اهمیت کتاب را ما نمیتوانیم در چندین کتاب بنویسیم که کتاب چقدر اهمیت دارد. اوسنی وخت کې زموږ افغانستان د علمي کچې څخه ډېر کم دی، نو دغسې نندارتونونه به انشاءالله زموږ د ځوانانو د علمي تشویقولو دپاره انشاءالله دا ډېر مثبت تمامیږي او نور هم موږ غواړو چې داسې نندارتونونه زموږ دپاره جوړ شي. په دغه نندارتون کې تر 1000 زیاتې بېلابېلې جایزې هم ځانګړې شوي دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ له مخې ورکول کېږي چې تر 100 افغانیو پورې یو کتاب رانیسي. د نندارتون ګډونوال له خلکو غواړي چې په دغه ډول نندارتونونو کې ګډون وکړي. خوشحاله یم چې ځوانان مطالعې تشویق سي. ما خپله دغه کتاب رانیوی او په مقابل کې مې دغه کتاب په جایزه کې وګټي. څخه مننه د کتابونه راوړي د ځوانانو لپاره چې د کتابونه کوم کتابونه دې په کار دی کولی شي کندهار ولایت کې پیدا کړي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د پخوا په پرتله کتاب او مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او هڅه روانه ده چې د بېلابېلو نندارتونونو او غونډو له لارې ځوانان د کتاب مطالعې ته راوبولي.